باندې چې هر قسم پریشانی راشي پر دا ژبه باندې به د الله پاک شکوه نه بیانوي او په زړه کې به له الله پاکه څخه بدګماني نه کوي ستا په محبت کې به فرق نه راولي او په دغه اعضاو باندې به د الله پاک نافرماني نه کوي لہذا صبر دا ډېر د فضیلت والا عمل دی ځکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د اوو شیانو زینت دا په اوو شیانو کې دی د اوو شیانو کوالټي معیار دا په اوو شیانو کې دی د نعمت زینت دا په شکر کې دی او چې ناخوشګوار حالات در باندې راشي تکلیف او مشقت در باندې راشي نیستي او بیماري در باندې راشي په دا کې صبر کوه